السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ، پخیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ وای راته. ښه وایي ماته مې ملګري ویل چې متحده عربي اماراتو ویزټ ویزې خلاصې شوي دي. په فیسبوک کې د یوې ایجنسۍ فیسبوک پاڼې څخه شیر شوي وو چې موږ د متحده عربي اماراتو ویزټ ویزې کوی شو. یو چا وویل چې ویزټ ویزې خلاصې شوي دي. آیا دا خبره حقیقت ده؟ او آیا افغانستان پاکستان د متحده عربي اماراتو ته ویزټ ویزې خلاصې شوي او که نه؟ دوستانو دا هغه پوښتنې دي چې نن سبا وخت کې ما نه ډېرې زیاتې پوښتل کیږي. نو غواړم چې په نننۍ ویډیو کې ستاسو دغو پوښتنو ته جواب درکړم. هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ او دغه ویډیو خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو دوی هم ستاسو په ذریعه دغه معلومات ورسیږي. دوستانو هغه مخکې ذکر شوي پوښتنو په باره کې به زه درته ووایم کوم چې متحده عربي اماراتو ویزټ ویزو باره کې دي. تر اوسه پورې افغانستان پاکستان خلکو لپاره انفرادي ویزټ ویزې نه دي خلاصې شوي. اوس مهال صرف او صرف فیملی ویزټ ویزې کیږي. هغه خو به تاسو ته هم پته موږ روزانه هم دا فیملی ویزټ ویزې کوو. که چیرې کوم څوک فیملی ویزټ ویزې کول غواړئ همدغه واتساپ شمیره چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې کولی شئ موږ سره تماس ونیسئ. موږ به انشاءالله دوی ته دغه ویزې د یوې ورځې څخه واخله په 2 ورځو کې ورکوو. اکثره خو یوه ورځ کې کیږي او زیات نه زیات وخت چې اخلي هغه 3 ورځې دي. او ورسره هغه کسان کوم چې غواړي فیملی سره خپل بچیان هم راولي، کوم چا چې عمر د 13 کلونو څخه کم وي نو هغې ته تقریبا 80% ډسکاونټ یا تخفیف دی. دلته یو خبر ذکر کوم چې په داخلي اماراتو کې ویزټ ویزې نوي کیږي خو مطلب هغې ته وخت هم ور اضافه کیږي او که چیرې پخې ویزې ته اړوئ هغه هم کیږي. نو دوستانو که کله هم افغانستان پاکستان ته متحده عربي اماراتو ویزټ ویزې په نارمل حالت سره خلاصې شوې نو زه انشاءالله لازمي ستاسو لپاره هغه معلومات خپروم. ما د ستاسو واړو څخه هیله دا ده چې بې ځایه افواهې مه خپروئ. کله هم چې تاسو ته یو شي باره کې سم معلومات نه وي نو کوشش وکړئ هغې خپرولو یا ویلو څخه ډډه وکړئ تر څو نوره وطنوال په تکلیف نه شي. په آخر کې دا خبرې یو ځل بیا یادوم چې تر اوسه پورې افغانستان پاکستان خلکو لپاره انفرادي ویزټ ویزې نه دي خلاصې شوي. اوس مهال صرف او صرف فیملی ویزټ ویزې کیږي. هغه خو به تاسو ته هم پته وي کوم څوک غواړي خپل فیملی لپاره د دوبۍ ویزټ ویزه واخلي نو دوی کولی شي چې موږ سره په همدغه واتساپ شمیره کومه چې په سکرین باندې ښکاري تماس ونیسي. کوم ملګري چې داخل د اماراتو کې دي او دوی غواړي چې ویزټ ویزه نوي کړي نو هغه هم کولی شي چې موږ سره په همدغه واتساپ شمیرې کومې چې سکرین باندې ښکاري اړیکه ونیسي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. که چیرې احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور د سره سبسکرایب او فالو کړئ. او بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم دې باره کې معلومات وشي. په آخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.